په امریکا کې یو پاکستانی پاتې کېدو او مسلمانو دی وایي د په یو سټور کې بابو نوکرو او په سټور کې یو جنۍ وه عیسایانه وه میمه چې ورته وایي هغې سره مې تعلق دا د الکانو د جنکو دوستانه پخوا په یورپي ملکونو کې اوس ګورې دلته هم شروع شوې ده دلته لا پټه ده پټه هلته ښکاره ده دا مې بوای فرند دی هلک مې دوست دی جنۍ وایي او هلک وایي دا مې ګرل فرند دی دا جنۍ مې دوسته ده هسې موږ دوستانه تعلقات دي وی نور یو بل سره اړې ګړې نه لرو وایي هوټلو کې شپې هم کوو او چکرې سویزرلینډ او هالینډ او دې ملکونو کې به چکرې هم لګو وایي خیر دی داسې دوستانه ده اوس هم دا کسې پسې شروع شوي دي خصوصا د کوی ایجوکیشن سره هلکان جینکې په یونیورسټو کې مخلوط تعلیم کوي د دین پټې یارانې شته او لوی ذریعه دا موبایل نه دا زما د بلا نه بدي شي خفه کېږم دا لوی د تبع نښه ده موږ سره هم شته د ضرورت دپاره ساتو خو دا لویه فتنه ده نو هلته خو کولو دا خبره دا مې هلک دوست دی او جینۍ مې دوسته ده دا د هلک یو جینۍ سره تعلق شو جوستانه شو او دواړه په یو سټور کې پاتې کېدل نو د هلک دی جینۍ ته وی چې ما سره واده وکړه او جینۍ ورته وی چې واده در سره کوم او په یو څو شرطونو یو شرط به مې دی چې ته به زما کور ته را منتقل کېږې زه به ستا فلیټ ته ستا کور ته نه منتقل کېږم د واده نه پس به الفاظ دیگر ته به را ودېږې زما فلیټ ته به راځې یوه او دویم شرط به دی چې ستا به د خپلې مور او پلار او رشته دارانو سره تعلقات نه دا به مکمل ختمي زما مور پلار او دوستان او رشته دارانو سره به تعلقات او دریم شرط ما به د اتوار پر خپل عبادت خانې ته بودې چرچ چې ورته وایي زه به عبادت کوم خپل ستا خوښه ده که ته ما سره په عبادت خانه کې چرچ کې دننه او کبارې خو ما ته به دا نه وی چې مسلمانه شه زه به تا ته دا نه ویم چې ته عیسایي شه دا شرطونه دي جینۍ په دې هلک ولګول هلک وله شرطونه قبول کړل ډېره ښه د دواړو وادو شو چې وادو شو د هلک د جینۍ هلته خلک په دې فلیټونو کې اوسېږي داسې عام کورونه نشته 2 کمرو 3 کمرو فلیټونه دي نو دا جینۍ دا هلک د دې جینۍ فلیټ ته منتقل شو هلک وایي چې زما په موبایل کې زما د مور پلار دوستانو څومره نمبرې وی ټولې ختمې کړې دې جینۍ هلته به تعلق نی دا یریږي دا پاکستانیانو ته دوکهباز ښکاري وی هسې نه سبا دې راته څوک ولمسئ او پاکستان ته مې چې ته په مخه نه کړي او یا راته طلاق را نه کړي وی بس خوشحاله ژوندم تېراو یو ځای به سټور ته تلو یو ځای به بیا واپس خپل کور ته تلو او د اتوار په ورځ به مې دا چرک ته به تله دې به دننه خپل عبادت کو او زه به ورته کله دننه ناستوم کله به وی یو ځل د سټور ته تللی وم دا ښځه مې نه وتلې د عیسایانه میمه وی چې واپس رالم دې خاکروب راوستی او د دې پلیټ صفی یې کړی وی ما وی چې جینۍ ستاسو صفی له راوستی وی او چوټي مې ونو ما هلک راوستی و دا ټول فلیټ مې پې صفا کړ نو مونږ خلک خو چې زیاتي کاغذونه اخبارات ما یو بو کې وغورځو یا چې ته اوسودو او یا چې ته خښ کړو یو ځای کې هلته خو دا رواج نشته نو یو ډسبل یو ډیران غوندې شي وي هغې کې غورځئ او بیا کمیټۍ والا ګاډې راځي هغې وړي وی چې څومره زیاتي رسالې وې اخبارونو او فالتو مونږ کتلې شوې کم ډایجسټې وغیره وې وی دا ټول هغې ډسبل ته غورځولې وې وی زما چې کله وادو نو وی ما ځان سره یو قرآن شریف وړی وی ما د مور او پلار را کړی وی قرآن شریف ما په خپل شوکیس کې ایښودی و وی چې مې وکتل قرآن شریف نشته وی ما مې دې ښځې نه تپوس وکړو چې زما په دې شوکیس کې یو شی په رومال کې تړلی هسې شو وی ما ته وی چې زیاتي ګندونه او فضول فالتو سیدونه مې غورځول نو ما غم پکې غورځولی تا دې 3 کاله وی زمونږ د واده نه پس یو ځای ژوند تېر شوی او ډېر د محبت او د مینې ژوند وی ما ته وی دې 3 کاله کې تا وله ګوتې یو نړې دا هلک وی ما ځکه ګوتې نه دي وړی چې زه ما له لمونځ راځي نه راله قرآن شریف تلاوت راځي هسې په نوم مسلمان د اختر مانځله یو اختر او بل اختر ځم هم په سوونو کیلومیټره لرې ځم د دوستانو د ملاقات په غرض ځم نور ماله د اختر منځم نه راځي چې څنګه خلک کوي هغسې ورسره کوم
قرآن نه راته بس هسې پروت په تاخ کې د برکت لپاره مې ځان سره ساتلی وی ما ته وایي چې د 3 کاله کې تا ګوتې او نړۍ نو ما کې داسې فضول غوندې شی دی فالتو نو ام یم دې ډسبل ډیران ته غورځولی دا هلک وایي چې دا مې واورېدل دې زړه مې یو درز وکړ مسلمان چې هر څومره کمزوري مسلمانې او د الله په ذات او په قرآن شریف او د حضور پاک په حد تک به د زړه په زړه کې خامخا خفګان پیدا کېږي او چې دا پیدا نشي دی به مسلمان نه دی دا ادنا درجه تاسو نه ګورئ بعضې وخت خلک ویل که پلانکي دی کې چا پیغمبر ته کنځل کړی دی یا د خدای سپکاوی کړی دی او یا د قرآن نو که څوک مونځ کوي په قرآن پیږي که نه پیږي جلسه جلوس کې شاملې وي غړی خوږېږي وی دې زړه مې یو درز وکړه چې ښه زما د الله عظیم کتاب ډیران ته پرېوت دا هغه ځای نه مې رامنډه کړه یا 14 چې ته او یا 15 او یو په پاوړو راکوشم اډیران مې لټاو چې خدای دا چې ته هغه ګنده خلکو او کمیټې والا چې ته ډیران ته نه غورځولی خوا قرآن شریف پکې پروت ور اوچت مې کړ او مې څنډه او دې سینې پورې مې ونیوه او بې اختیاره جړا راله او مې جړه چې خدای زما د بې حسۍ او د بې توجهۍ د وجې زما د الله عظیم کتاب نن ډیران ته پرېوت سوچ کې پریوتم بره را روان یم جاړم چې دا ښځه هم زما عیسایانه ده د مسلمان یم د خپل کتاب څونه قدر کوي هر اتوار یې زه په خپله بوځم عبادت خانې ته عبادت کوي او زما دا حال دی چې زما د خدای کلام قرآن ما له راتلل خو څه کوي چې پرې نه پوهېږم خو دومره بې توجهي چې دا که ما دا ډیران ته ولې پرېوت زړه مې خفه دی پریشانه جاړم قرآن مې سینې پورې ونیوه بره راو ختم وی چې راو ختم دې ښځې رامنډه کړې ما ته را تر غاړه وته او ما نه معافي غواړه چې خاونده ما معاف کا ما ستا عظیم کتاب مقدس ډیران ته غورځولی دی زه معافي غواړم وی ما ورته وی چې غلطي ستا نه ده غلطي زما ده که دا ما په دې 3 کاله کې یو ځل هم راغشتې وې تا به نه وې غورځولی که د دې دا رومال ما څنډلی وې تا به نه وې غورځولی کدی را رومال ما بدل کړی وي اسې مې کتلی وي ځای مې وله بدل کړی وي تا به نه وې غورځولی خو په دې 3 کاله کې دې له ما ګوتې او نړۍ نو تا ته فالتو شي ښکاره شو نو غلطي ستا نه ده زما ده ښځه څه وایي وی نه غلطي زما ده ما ستا مقدس کتاب غورځولی دی که تا زما مقدس کتاب بایبل غورځو انجیل شریف ما له به غوسه نه راتله پکار دی چې ما درنه تپوس کړی وي چې دا غورځوم که نه یو وایي زما غلطي بل وایي زما غلطي دا سړی ورته وایي ښځې تا ته څه پته ولګېده چې دا زما مقدس کتاب دی وی شابه سړیه دا خبرې به په لاره کوو ما خپل ملا له بوزه زه ایمان راوړم مسلمانېږم ښځې ولې مسلمانېږي تا خو په ما د واده نه مخکې شرط لګولی و چې ما ته به د ایمان اسلام غږ نه کوې ته ولې مسلمانې څه چل څه مسله پېښه ده وی په لاره درته ویم اله شابه زر کوه څومره زر چې کېدی شي ګاډې روانه وه ما د خپل ملا له بوزه مذهبي پیشوا له بوزه زه مسلمانېږم ګاډې مې سټارټ کړه دا را روانه شو چل څه شوی دی وی چې ته کله کوز شوې او په منډه کوزېدې ما وی چې ما د دې خاوند څه قیمتي شی غورځولی دی قیمتي څه شی دی نو ما په دا کړکۍ کې د تبره په روشندان کې کتل نو چې ته ورغلې دا شی دې روچت کړه وی قسم دې د دې نه یو رڼا روچته شو یو غونډس کې رڼا هغه بره راتله په دې کړکۍ را دننه شوه او زما په دې سینه کې وردننوته وی قسم دې په دې خپل زړه کې یو انقلاب محسوسوم سړیه زما هغه نه دی پاتې چې کوم مخکې دی زما زړه دا وایي چې دا د مسلمانانو مقدس کتاب دا برحق دی او د دې کتاب دین هم سوچه دی او حق دی زړه مې غواړي زړه مې بالکل بدل دی زړه کې انقلاب راغلی دی د دې کتاب بېعزتي مې کړې ده هتک مې کړې دی په ناپوهتیا مې کړې دی خو کړې مې دی ما ته داسې لاره وښایه چې د دې کتاب عزت قایم شي اوس هغه لار ما ته دا یوه ښکاري چې دا کتاب زه خپل کم دا سینې پورې ونیسم په دې ځان پوه کم او په دې کتاب ایمان راوړم ایګو مې تله 3 کاله مخکې چې کوم ملا صاحب نه زه را جدا شوم هغه له مې بوتله وی دا ما دې ښځې خو د هغې ملا صاحب په خوله بیعت وکړو او الله مسلمانه کړه مسلمانه شو او وی زه براینه مسلمانو ما له مونځ نه راته کلمه نه راتله قرآن نه راته وی ما هم د خپل ایمان تجدید وکړه
دا ښځه څه وایي د خپل الفاظ دي دا وایي دا عجیبه ده وایي په ټوله دنیا کې دي ورته آل ورلډ وایي په ټوله دنیا کې واحد وایي زیم دا ښځه په ټوله دنیا کې په ټوله دنیا کې واحد زه اقا انسان یم چې ما ته الله صرف د قرآن شریف په کتو ایمان را نصیب کړی دی نه ما تلاوت کړی د قرآن نه د قرآن ټرانسلیشن ما کتلی دی نه مې د قرآن په معنا ځان پوه کړی دی نه ما له چا د اسلام دعوت را کړی دی ما په خاوند پابندي لګولی چې ما ته به د اسلام خبرې نه کوې او نه ما ته چا اسلامي خبرې کړي دي او نه ما نفرت و د اسلام نه صرف د قرآن شریف په کتو ټوله دنیا کې بل څوک نشته واحد هغه زم چې ما ته خو د ایمان را نصیب کړو الله ورسره څه وکړل الله هغه ښځه د قرآن حافظه شوه حفظ وکړه حفظ نه پسې د قرآن علم وکړه او هغه خاوند چې وي ما له مونږ د اختر نه راته هم نن د قرآن حافظ او عالم دی او په امریکا کې یو سټیټ دی ټیکساس ورته وایي په هغې کې ځان له خپل اسلامک سنټر ایستلی ځان له خپل د یو انجیو په شکل کې بغیر د سرکاري ادارې ځان له خپل او دی وایي زموږ د برکت نه په امریکا کې خدای پاک په زرګونو هندوان سیکان انګریزان مجوسیان دهریان الله اسلام ته راوړو بنیاد د خدای قرآن وهذا کتاب انزلناه مبارک زموږ مفسرین خو لیکي چې برکت دا دی چې تلاوت وکړه عمل وکړه عقیده خپله که بېشک هم دغسې ده لیکن دا پکې نوی برکت دی چې قرآن په اورېدو لوی فهرست دی چې خدای ډېر خلک مسلمانان کړي دي قرآن په اورېدو ډېرو مریدانو له الله شفا ورکړې ده روحاني هم جسماني هم قرآن په ترجمه باندې او په مفهوم باندې ویلو سره الله ډېر مسلمان ته هدایت نصیب کړی دی لیکن د قرآن په کتوم الله یو کافر ته ایمان ور نصیب کړی دی دا د قرآن برکت دقسې برکت د دې دویم نعمت هم دی چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا غیب یو واقع درته ځکه ما درته مخکې چې دواړه لازم ملزوم نبی علیه السلام چې کله مکې مکرمې نه مدینې شریفې ته هجرت وکړ دشمنان خو ګیر چاپېره خواره دي او د مکې کافرانو د سلو اوښانو انعام ایستی دی داسې ده لکه دې زمانه کې 100 موټرې چې انعام چا پسې وباسي چې که چا نبي علیه السلام جمدې راوست یاره د سر مونږ له راوړه 100 اوښان به ورکړم د بدماشانو نه خدای بچ کړم لاره کې ډېر غټ غټ اجرتي قاتلان غطفانیان دي محاربین محارب ثعلبه او بل دا ټول اجرتي قاتلان او دا په پیسو مړي کول او دا اغواکار او دا ګندګیر ګیر چاپېره ټوله مکې مکرمې نه ګیر چاپېره دا خلک ډک دی لیکن رب العالمین نبی علیه السلام محفوظ ورسو مدینې شریفې ته چې مدینې شریفې ته نږدې شو د مدینې یو لوی بدماش ولاړ دی بریده ابن حسیب اسلامي او ځان سره لښکر راوستی دی لښکر بدماشان دي ورسره او نیزې دي ورسره تورې دي ورسره او په دې نیت راوتي دي لارې ساري چې په کومه لار مدینې ته داخلېږي چې موږ یې ونیسو او مکې ته یوسو د 100 اوښانو انعام وګټو دا بدماشان خلک پېژني حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه صحیح کړه نبی علیہ السلام مبارک ته عرض کوي چې د الله رسوله بریده معلومیږي لوی بدماش نوم خو مشهور دی او حضرت ابوبکر صدیق رپیږي یاره رشته دی وی بریده معلومیږي نبی علیہ السلام ما هغه ورته وایي چې کوم غار ثور کې ورته ویلو لا تحزن ان الله معنا بعض خلک دلته په حضرت ابوبکر صدیق د الزام لګوي دا عیاذا بالله ډرپوکو یریدونکي دا پوهېږي نه لا تحزن حزن څه ته وایي یو خوف دی خوف یری ته وایي سړی په ځانو فخاف فی نفسه خیفة موسی مار چې وغورځو یره راله چې مله ټک رانه کړي طبیعي خوف منافي د نبوت سره نه دی راځي انسان چې انسان پکې وي خامخا به د طبیعي ته خوف به راځي هېڅ خبره نشته یره خو دنیا کې پارچه راځي دا څه مسله نه ده فلما ذهب عن ابراهیم الروع کله چې فرشتې راله او خوراک یې نه کو هغه باندې هم یره راله خو دا خوراک ولې نه کوي هغې ورته ان ستا د رب فرشتي یو استاد یو یره زړه ختمه شو یره وي لیکن دلته خلک معنا غلطه کوي اردو والا مفسرین معنا غلطه کوي د کیر کې فقیر
لا تحزن ميريگا ان الله دا معنا غلطه ده. لا تخف هونه ده، لا تروع هونه ده چې ميريگا. حزن ستا وای د بل د وجه نه پدله کې صدمه راتلل. پته ولګېده چې د حضرت ابوبکر صدیق پدله کې چې کومه پریشانی و د خپل ذات توجه نه و، د چا د وجه نه و؟ حضور پاک د وجه نه. لا تحزن اذ قال لصاحبه، یو حضرت وی چې دا څه خبره ده؟ مونږ وایو صاحبه دی، وی څه خبره ده؟ موسی حضرت یوسف علیه السلام سره هم په جیل کې کافران مرګریو. یا صاحبه السجن څنګه دی ارباب څنګه دی متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. اخوم صاحب ما قمقلا صاحب السجن لفظ دی د جیل مرګري د تو اذ قال لصاحبه هي د پیغمبر مرګري دغه کې فرق نه. مور راوړي به د حضرت ابوبکر شپشان بچي راوړي. یو ځل وای خبر را نه دیږي، یو ځل وای چې پسله مې یو ارمان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرض وفات کې چې بار نوبت نو یو خبره وکړه، وی په ما دې چې احسان نشته، که چا ما سره ښېګړه کړې ده د هغې بدل مې ورته په دنیا کې خلاص کړی دی. یو د حضرت ابوبکر احسان زما په غاړه پروت دی، د هغې بدل به ابوبکر له الله د قیامت پر ورځ ورکوي. یو ځل وی حضرت ابوبکر صدیق یو زړه مې په ارمان به په زړه پروت دی ادا چې ما سره خو د حضور پاک ډېره مینه ده، زما هم ډېره مینه ده، زما بچو سره هم ډېره مینه ده، زما هم سره ډېره مینه ده. خو په زړه مې دا ارمان دی چې لکه زما په جیب کې پیسې پرتې وي که نه، او زه بې د چا د مشورې او د تپوس دغه پیسو ته ګوتې کوم او راوباسم، نه چا سره صلاح کوم، نه چا سره مشوره کوم، نه بچي نه تپوس کوم، نه ښځې نه تپوس کوم. یاره ارمان که حضور پاک چېته دا چل وکړو او زما دا جیب خپل جیب وګڼو او څه پیسې ترې راوویستې بې زما د مشورې نه، بې زما د تپوس نه، دا مې په زړه ډېر لوی ارمان دی. الله اکبر. نو لا تحزن، ما متعلق پریشانی مه پیدا کوه. هغه سره د نبي علیه السلام فکر و، ځان فکر نو. ان الله معنا ډېره موقته جمله ده، ډېره موقته جمله. الله مونږ سره دی. برېده راغی چې راغی نبي علیه السلام ته مخامخ ودرېد. دا بدماشان خو لومبې روب پې اچېدل، دې به دې په لومبې روب کې وړي. برېده چې څنګه نبي علیه السلام ته ودرېده او د کوشش کو چې د پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړي چې ته څوک یې، نو حضور پاک ور مخکې شو او د نبی علیہ السلام روب بیا بل شانتی و. بخاری کې حدیث ته نبی علیہ السلام فرمایي وی مال الله دومره روب را کړی دی چې دشمن یو میاشت ما نه لري زما روب پې پرېوځي. یو میاشت بخاری کې حدیث دی چې نبی علیہ السلام ورته بس موږ نوم دې څه دی؟ برېده خو داسې اواز نه اورېدلی. وی زما زه برېده ما نه پېژنې، انا برېده، زما نوم خو په ټوله دنیا کې مشهور دی، ته ما نه پېژنې زه برېده. حضور پاک مسکی شو، دشمن ولاړ دی مسکی شو. حضرت ابوبکر ته مخ راواړو، ابوبکر برد الله عنا عدونا، دشمن خدای یخ کو. برېده برد په عربی کې یخنۍ ته وایي، برد برد ګلی ته وایي، برد یمني صادر ته وایي، برد یخنۍ ته وایي. دشمن الله سوړ کړ، نیکفالي واغشت. حسن تفاعل په شریعت کې ثابت دی، مستحب درجه کې. بیا ته نبی علیہ السلام ته پوښتنه کوي وی د کوم قوم سره تعلق دی؟ وی د بنو سهم. سهم په عربی کې حصې ته وایي. نبی علیہ السلام مخ ابوبکر ته واړو، مسکی شو. ابوبکر قدر الله لنا سهم، الله مونږ له د خیر سره کړه. وی زه حیران یم چې دشمن مخامخ ولاړ دی، نیولو په سره د لښکره ولاړ دی او پیغمبر علیہ السلام مسکی دی او اثر پې نشته او نیکفالۍ نیسي. قوم دې څه دی؟ لوی قوم قبیله. وی اسلم قبیله مې ده. ابوبکر وصلنا بسلامه، اسلم د سلامتیا نه وته دی، په سلامتیا راورسید. خدای نبی علیہ السلام نیکفالۍ نیسي، میاس کې دشمن ولاړ دی. دې کې ته برېده تپوس کوي ستا نوم څه دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم عجیبه انداز دی جی، دومره تواضع خاکساري په چا کې نه ده تېره شوې کوم چې په نبی علیہ السلام کې ده. انا محمد عبد الله ورسوله، زه محمد نوم محمد دی. ټول وایي صلی الله علیه وسلم. عبد الله د الله بنده، ورسوله د الله رسول. عبدیت او بندگی د کمال شی دی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دا اللہ کامل بندگی وا بندگی با کو دا چا جواب راکے شوق سر چا با کو دا بندہ با نکو دا بندہ بندگی کفر و شرک دے بندگی با دا اللہ کو سجدہ بچاتا لگو پر تندی با اللہ سب لگو او ایک انتہائی کامل تعظیم او لوالے دا با دا چا پا حضور کی کو شوق سر ہوا ہے شوق سره ہوا ہے یا شوق سره ہوا ہے زه په دې ډېر خوشاله یم چې ډېر خلک بوتانو ته سجدې لګي ستا په انډیا کې داسې قوم شته بیرې معافي چې هغوی د حیواناتو مخصوصو اندامونو ته سجدې لګي زما استاد دا تندې په دې ځمکه چاته لګي هغه ذات ته چې د دې تندې خالق او مالک دی هغه ذات چې د خیر او شر مالک دی خیر و شر صرف اور صرف دا اللہ پر ذات کے بل چاہ کے نشتہ دے نور دا اسباب پر درجہ کی دی یمسسک اللہ بدر فلا کاشف له الا هو اللہ دا تضرر رسی قسم پا خدای کسو کے دنا ہوگی ولی سبب کلو رسی گی نتیجی تو کلو نہ رسی گی تا خطول اسباب دی ویوردک بخیر فلا رد لفضله فخدای دا خیر رسی قسم دے کسو میں اس کے رکاوٹ پیدا شی نبی علیہ السلام کے کامل بندگی دا دیو جنہ چکل ملأ اعلا سر تعلق راضی دا عبدیت ذکر راضی سبحان الذي اسرا بعبده برسوله نوے الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده رسوله نوے او چکل ملاقات کی پا بر سفر کے نبی سوی فاوحى الى عبد ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى لیکن یا جزید کامل عبدیت راغن رسالت برازی سوئی انا عبد الله ورسوله بریدہ نیزہ پزمکا وحلا او چی سنگے پزمکا نیزہ وحلا نڑون بے خبر دخلی رسولی تعارف شیو بلسرا وَإِنَّ وَجْهَكَ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ وستادا مخ دا دروغجن سڑی مخ ندے وئی سبحان اللہ دا درشتونی سڑی مخ دے ما توای استا مرگری کېږم ستا دین کې داخلېږم وی وای اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لوی فرست عبد الله ابن سلام او بل ډېر شی دي خدای یو نمونه مې درته ذکر کړه چې صرف د حضور پاک د مخ پکاتو الله ایمان ور نصیب وی الله رسول مدینه کې قبایل خلق اوسېږي یریګم تاسو څوک ضرر نه رسي نو کله خو د ما په امان کې داخل شو نه خبي لکه اوسم دې قبایلو کې دیو ملک په امان کې څوک څوک ورته بیا غږ نه کوي نبی رسول الله ډېر سره پټکی راکوس خپل نیزه کې ورخ او چغه به والا خبردار خلکا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بریده په امان کې مدینه ته داخليږي ګوره که چا بد نظر وکړ ز پېښو هغه پېښه او لخر ته به مخ کې رسته شه د پیغمبر علی السلام خدای استقبال جوړ کړ هغه خلک چې هغه نیوکه پسې دی هغه الله څوکیداران محافظین جوړ کړل خادمان او غلامان خدای جوړ کړل اوس وستاسو دغه کې سوال لري ممکن دا چې راس خدای مکه ډېر خلکو چې د حضور پاک مخ ته کتل ابو جهل او عتبه شیبه خو مسلمانان نشو او قران مورید او قران ته ډېرو کافرو نزل کړی دي نو څو خو مسلمانان نشو نو اسانه توجیه تاسو د پاره تاسو په پیش هغه طالبانو خبره درته نکوم که چا نبی علیہ السلام ته د نقطه چینه په نظر کتلی دي قران ته په نقطه چینه وګی خېلي او په نقطه چینه وته کتلی دي خدای د اسلام نه ساتل دي او که چا حضور پاک ته د جستجو طلب په بنیاد کتلی ګورم چې څنګه دی قران ګورم چې څنګه دا خدای کلام دی کده بندا قران ته ګورم چې دا څنګه کلام دی دا الله کده بندا هغه ته خدای ایمان ور نصیب کړی دا دعا عظیم نعمتونه موږ له خدای نه کړی باید چې موږ د دې دعا نعمتونو شکر ادا کړو فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وانه لتنزيل رب العالمين سور کوټی کتاب نه منزل کلام د رب العالمین دی رب العالمین دا الله عظیم صفت دی هغه کې باسه تنه کوم مقدمه خبره ده نزل به الروح الامین چا اورې دی په فرشتو کې مقرب فرشتي جبرئیل علیه السلام تعبیر دلته په روح امین شو د خیانت پټې شي پکې نشته دا چې فرشتي له مې ورکړي چې محفوظ بروړي او روح دې تیز رفتار برازي
نبی علیہ السلام دې تپوس کوي وی ته چې هغه مال لوح محفوظ نه عرش ته روانېږي دې ځای پورې قرآن څومره ساعت کې راوړي وی الله چې ما ته کله وي چې ځه ما نتنزل الا بامر ربک د خدای د حکم نه بغیر خو نشو راتلی وی څومره ساعت کې را رسېږي وی الله رسول سترګې رپ نم زر ولې د بلقیس تخت چې دی سلیمان علیه السلام دی په څومره ساعت کې راوړلی دی سترګې رپ کې ایو وی چې دومره ساعت کې را رسوم چې ته به ودرېږي یا مجلس منتشر کېدل ابل وی نه انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک او محدثین لیکي مفسرین دغه ساعت کې راورسو هغه سره علم من الكتاب دی دا خو فرشتي دي على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين دوسدونه دي یو قلب یو لسان عربي بزله نازل دي زله سره د معنا تعلقي لسان عربي د نظم او د لفظ سره تعلقي معلومیږي دا القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا معناه د الله على قلبك انا معلومیږي او بلسان عربي مبين لفظ نظم د الله د طرف نه دي دعا یو بل سره حضور پاک او قرآن لازم ملزوم دي قرآن باندې چې موږ عمل کوو د پیغمبر علیه السلام شکل ته به ګورو د هغه عقیدې ته د هغه کردار ته د پیغمبر علیه السلام په نقشه به موږ قرآن زده کوو که څوک قرآن د پیغمبر علیه السلام د نقشې نه بغیر په خپل سوچ او فکر زده کوي وی که ټیټ شو بیا خطا دی حدیث نبی علیه السلام دی او نبی علیه السلام ته چې موږ ګورو د قرآن په نظر به ورته ګورو که څوک د پیغمبر علیه السلام هغه اوصاف موږ ته بیان کړي چې د قرآن د الفاظو سره منافي دي ابه مردودي دوار لازم ملزوم دا د خدای کرم الله فضل دی چې دلته د قرآن شریف درس روان دی یو مهرباني وکړئ دا موبایل نه دی دا نن سبا لوی رکاوټ دی پخوا چې به سهار لمونځ شو نو مقتدیان به ټول کېناستل ماشومان به هم کېنول د قرآن شریف درس به شروع هر جومات کې چا به تلاوت کو مازدیګر چې به کله لمونځ شو تلاوت به شروع شو خلق به تلاوت کو ماشومان هم تلاوت کو او مولانا صاحب سره به ماشومان لګي او سبق به زده کو اوس صاحب سهار او مازدیګر دی او که ماسخوتن دی او که ماسپښین دی بس یو موبایل دی او مخلوق دی بل کار نشته بس موبایل خلق د خېټ او خې وستل دین نه مو استل او د دنیا نه مو استل گمراهه ته خلق موبایل رسول نن په موبایل باندې پټي پټي واله سړي موږ نه پوي ګدا پويږي ټول په بربند فلمونه ګوري په خوا به چې د پیښور ته یو سلیلار او فلم به وکړ جمعات کې بوتل چمون نه کو او هم خوار چې تنو سر به پټ کړو چې ما سلطان براغه سر به پټ کړو چې څوک به ونه ویني اوس که والد او کلوی دی موبایل ور سره دی راغسه ما ته ما یو ډرایور دی یو بوډا سپینګری سړی وی د ټاله شاته ولاړ زما په نظر شو دومره غټه ګیره شیخ الاسلام وې دومره و چې مې وتاو قتل اوس بربند فلم وتاږي یا بابا خدای دې برباد کا ظالما نو ته په دې بربند فلم سکه بوډا د برق په غاړه وې ځان مشغولم الا کنټرول په دې غمخته دي الک بدغه مقبره کې ناس دي قبر ته بیره والی ته چې د پیر صاحب نه وظیفه غشتره او مینس کې وخت کې شی ور کړی او صاحب لګیا دي په موبایل ته چا سره 3 تار برابر کړی دا ته ګوره حقیقت وایم جنې په مسلمان ستاره سری پټ کړی دي مورې وې د لګیا د مراقبه ده او ذکر کوي مینس کې بل چا سره مراقبه لیم سیده کړی دي هغه ظالمانو مرته پیکیجونه رسېدي دي لیډي پیکیجو لیډا پیکیجونه رسېدي خلق پیغام اختری د دنیا د حیا د کور جنکه د موبایل د لاسه پردو الکانو سره مټی دلاړي الکان موبایل جنکه موبایل فلمونه فګوري کمپیوټر دا نن د گمراهه شي زیرا ماته سړی چې کمپیوټر مې زیرا واغی الکه کمپیوټر دی ولې واغی جدا اخو التک انجینرینګ سبق وي ساينس دان به جوړ شي مې غشته ساينس دان دی وګوره هغه په جیل کې پروت دی بل دنه ساينس دان جوړه مې ساينس دان نه تلار شه هغه کمپیوټر وګوره تلار شه په کمپیوټر کې هغه فولډر وګوره هغه ته باندې کړی هغه شی به په لګوري بل شه بچی کولاو کدا فولډر دې استعمال کې ګورم ته وګورم د زوینه د غټ زناکار جوړ شوی دی جنې ته لور ته موبایل ورکړي سپې په موبایل په جنې کولاله موبایل ورکوي ضرورت نه کور کې یو موبایل ساتي او ټلیفون ساته دا په خاطر موبایل ویسه هر جنې سره موبایل دی هر لک سره موبایل دی د دې ضرورت لري موبایل د پیسو زیاده ماته هغه اسراف کوي د پیسو زیاده فلمونه په خلک ګوري ورونو قسم په خدای قسم د تخرم دا شدیده ګناه ده په هر ګناه کې به سره الله گزارو کی
لیکن چې کله په امت کې فسق و فجور زیات شو عذابونه د خدای به داسې پرله پسې را روان وي لکه د تسبو مد چې وشلې او دا تسبې دانې ځمکې ته تیزې سره پرله پسې روان وي په دې کې به سره خدای ګزاره نه کوي د فسق و فجور غټه ذریعه نن کمپیوټر دی نن انټرنیټ دی نن موبایل دی والې د بچو نه دا موبایل دا مه پرېږدئ بچ په دې پېغله مخه پکوئ جنکو سره موبایل مه پرېږدئ ټول د لکان جنکې یو بل سره ګپې شپې لګئ حیا لاړه ختمه شوه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ناسته ده میاشت راښکاره شوه حضور پاک ورته فرمایي فاطمې هغه ده میاشت ده دا دویمې درېیمې څلورمې میاشتې د خلک ګوري هغه سر ښکته کړه بچې هغه د میاشت ده که نه بیا سر ښکته کړه بچې تا ته وایم که نه فاطمې میاشت ته ګوره وی بابا زه خو د دویمې درېیمې میاشتې ته نه ګورم بچې ولې ورته نه ګورې وی دې وخت کې ورته سړي ګوري زمو د سړو نظر په یو ځای کېږي شریعت کې منع نه دي که دیوال ته سړی هم ګوري او ښځې هم ګوري هېڅ منع نشته نه قرآن کې نه حدیث کې د هغې خپله حیا ده خو چې مړه شوه وفات شوه دا د هغې وصیت و چې د ما په کټ به دا لرګي دا ډولی چې ورته وي او د شپې به مې دفن کوې چې په جنازه کې زما د وجود هغه کفن هم څوک صحیح نه کړي دې ته حیا وایي الحیاء شعبة من الایمان الحیاء من الایمان امام بخاري باب پرېښودی حیا څه شوه جنکونه حیا وته هلکانونه حیا وته ټول موبایل دی کمپیوټر دی بربند فلمونه دی پې ګوري او بربند تصویرونه پې ګوري دا د پیغمبر دا د امتي دا شایع نشان دی موږ د قیامت پر پیغمبر سره ملاقات څنګه کوو زنا د اندام یوازې زنا نه ده رسول الله مبارک فرمایي زنا العین النظر د سترګو چې ګنده څیزونو ته ګورې دا زنا ده د غوږ زنا اورېدل دي فلمونه پې اورې د ښځو خبرې د شهوت په بنیاد ورته اورې او په زړه کې سوچونه کې ټول هلکان متباه شو ټولې جنکۍ متباه شوې د موبایل د لاس دا د فسق و فجور آلات او اسباب دي دې نه ځان ساتئ امور کوئ دې بچو دي جنکو له په دې پې رحم مه کوئ د هغې په دې قرآن شریف وله لاس کې ورکړه تسبیح وله په لاس کې ورکړه جومات کې تېره چې لږ قرآن زده کړي دین زده کړي دا د خدای احسان دی ستاسو باندې نو په دې خبرو مه خفه کېږئ ښه او که خفه کېږئ چې سره کوئ کور کې سنبال کې تمې والا سړی نه پاکه خبره درته کوم بنیادی خبره دا درونو چې د قرآن لوی نعمت دی نو پکار دی چې موږ ته فایده واخلو نبی علیه السلام مبارک لوی نعمت دی پکار چې موږ ته فایده واخلو نو قرآن شریف تلاوت کوئ خپل بچي راولئ دلته کې مولانا عمران الله صاحب سره کښېنوئ چې قرآن زده کړي دین زده کړي او یو بچی عالم کې یو بچی حافظ کې دا سوچ مه کوئ چې ډوډۍ به څوک ورکوي رزق او ډوډۍ د الله په ذمه دارۍ کې حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ګوته جوړه کړې وه په ګوته څوک څه نوم لیکي څوک پې د پلار لیکي څوک پې بل څه لیکي څوک بل څه هغه په دې ګوته د پاسه لیکلي کفا بالموت واعظا چې د مرګ نه بهترین نصیحت بل نشته وایي دا چې دې ته ګورم ما ته مرګ یادېږي د جنازه موږ ولې په دې مقبره کې کوو جنازه خو دې جومات کې هم کېدی شي د خلکو له تکلیف ورکوو چې لکه مقبرې ته ځای راځئ ټول په ډاک کې هم کېدی شي په دا اجره کې هم کېږي جنازه په جومات کې هم کېږي د کلي په لوی اجره کې هم کېږي ولې مقبرې ته ځو او بیا چې حضور پاک فرمایي چې جنازه وشي نو دفن پوری ایثار شي چې الله دله 2 قیراط ثواب درکړي د ولې مو ایثاروي او بیا فرمایي چې په دې مړي خاورې واچوي په دې کې ثواب دی او سره کېنئ لږ په دې کې ثواب دی دې کې څه حکمت دی ټیک ته حکمتونه خو ډېر دي چې د دې مړي عزت وشي مسلمان محترم فلان لیکن لویه خبره دا ده چې ته دې مقبره کې څومره وخت زیات تېر کړې او دا مړي په دې اوږو یو سوقخې کې چې د دې قبر نه عبرت والې ترونو 4 فوټه د ځمکې لاندې پته نشته مونږ سره به خدای څه کوي الله هېڅ پته نشته نه تکه توره تیاره ده توره تیاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی قبر سړي ته आवाज کوي اے انسانا زه ګورې د وحدت د یوازې والي کوټه یم هېڅوک به د سره نه زه ګورې د چینجو جال یم زه د مارانو لړمانانو جال یم ځان سره چې راځې د ایمان رڼا به راوړې د تیارې کوټه بیت الظلمه د تیارو کوټه د ایمان رڼا به راوړې زه د چینجو او د مارانو لړمانانو جال یم د عمل دارو به راوړې که دارو د عمل نه ګل ځان ټینګ که ورته او زه د وحدت ځان له کوټه یم نه رسره پلار به نه به د سره روري نه به د ښځې نه به رسره نوکري هر څه به د نه پاتې وي ځان سره د عمل ګورې ملګرې راوله نو په دې سوچ کې نه یو
دنیا سوچ ته، د دنیا سوچ ته، د دنیا سوچ ته، د دنیا کور دی ځان له خشته کو، د دنیا کوټه د ځان له پکې سیرې لګو، د دنیا کوټه د ځان له پکې بلفونه لګو، د دنیا کوټه د ځان له پکې ایر کنډیشن لګو، د دنیا کوټه د ځان له پکې ګرم هیټر لګو. لیکن د قبر کوټه دې کې خو دې څو ورځې دي، د قبر کوټه کې ځان تاسو کړل. قبر کوټې له دې ته دراړه بندوبست نه کړ، قبر کوټې له تا د مرګري بندوبست نه کړ، دنیا کوټې له مرګري ګوري، قبر کوټې له ځان د مرګري بندوبست نه کړ. دلته خو چنجونه مار لړم نه دارو او درمل او صفائی کې، قبر کې څه کوي بیا؟ خطرناک شی دی قبر، خطرناک شی. حضرت عثمان رضی الله عنه چې په قبر تکې نس دومره لوی صحابي نو په جړا بشو، نو چا دې تاسو کو وی د جنت ذکر کېږي نه جاړي، خوشاله نه سړی جاړي، یا ستومانه چې جنت پسې چې کله به ورځم جاړي، او د دوزخ ذکر کېږي نه جاړي، او چې قبر تکې نه جاړي دا ولي الله وی ما د خپل محبوب پیغمبر نو ریدلی صلی الله علیه وسلم چې قبر د اخرت د پوړو نړم به پوړې ده. کله چا دا خشورستو بد دي نه خي، کله چا دا خراب شروستو دي نه خطرې دي. او ما د پیغمبر علیه السلام نو ریدلی دي چې ما هر قسم منظر لیدلی دي، دوزخونه حضور پاک لیدلی دي، هر قسم منظر ما لیدلی دي، لیکن د قبر نه هیبتناک او خطرناک منظر ما په سترګو بل نه لیدلی. دومره خطرناک شی، مار شتا، لړم شتا، د فرشتو گزارونه شتا، چغې به وباسې داسې چغې چې بې د انسان او د پیرینه باقي به هر څوک به اوري. قبر باندې ځمکه په سړي را جوختېږي، پختې په پښتو کې بندي. دا د قبر عذاب 4 فوټ نیچې زمین کې لاندې، ځمکه کې 4 فوټه لاندې. حضرت عثمان چې بدې تکې ناستنو په جړا بشو. بیا غزيري خوش خبره ده بنده نه یېری وي. د جمعې برکت سره اوسه، جمعې پرس کم سړی مړ شو، کم خزه مړ شو، جمعې په شپه مړ شو، د قبر د فتنې نه به خدای په حفاظت کې وساتي. او د خدای یو انعام دی چې مسلمان امام مسلمان د مسلمان قید پکې دی. دا د جمعې برکت شو زمانو. د جمعې ډېر مبارک ورځ ده. یو حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د جمعې پر ورځ چې فرشتې دا خپل ته رجسټر خو دي ولاړې دروازه باندې، کله چې خطبه لی شروع او زوال شروع شي 15 منټه د پاسه کم او بیش زوال دی مثلا، نو د رجسټر کې لیکل شروع کی لومبه چې کلمبو منټونو کې چې څوک راغی دا غلط دومره ثواب الله ورکړي لکه چې اوخه علاله کړي. اوخه څومره قیمتي دي. ورستنو منټونو کې چې څوک راغی هغه الله دومره ثواب ورکړي لکه چې غوا علاله کړي. ورستنو منټونو کې 3 نمبر چې څوک راغی هغه الله دومره اجر ورکړي لکه چې یو ګډ علاله کړي. ورپسې منټونو کې چې څوک راغی هغه الله دومره اجر ورکړي لکه یو چرګ علاله کړي. خطبه ته نږدې چې څوک راغی لکه اوس مثال دی وخت کې څوک راغی هغه الله دومره اجر ورکړي لکه وږي چې الله په لار کې خیرات کړي. خو چې کله خطبه شروع شي هغه فرشتې رجسټري بندي کی بیا غي خطبه اوري. یو حدیث کې بلکې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي سجدل تکي مؤذن بانګ وای اجي سے بانګ مثلا وای د قرانګي پاسمانونو کې جبرئیل علیه السلام بانګ وای الله او چې څنګه زدل ته خطبه یا بل مولاوي التکه حضرت میکائیل علیہ السلام خطبه وی او چې دلته امام مسکی الته اسرافیل علیہ السلام فرشتو ته مسکی. یو بل حدیث کې راځي چې جمعې منځ چاو کو خطبه اوریدو منځ یو کو دله به خدای د حج ثواب ورکړي. حج المساکین وته ویل شوی دله به الله دومره ثواب ورکړي. دا د جمعې برکات. او یو بل حدیث ته غوډیو ګدې الفاظ داسې دي. حضرت اوس ابن اوس رضی الله عنه صحابی فرمایي چې نبی صاحب فرمایل ان من افضل ایامکم تاسو بهترین ورځ د جمعې ورځ ده فيه خلق آدم وفيه قبض پکې پیدا شوی دی پکې وفات شوی دی آدم علیه السلام وفات شوی د جمعې پر ورځ دی وفيه النفخه د قیامت لومبیا شپې هم په دیوالي کېږي وفيه الصعقه صعقه څه ته وایي فصعق من في السماوات والارض صعقه خو دې ته وایي چې دا لومبیا شپې والی شي دغلته خدا مراده شوه لیکن بعض علماء چې شپې سلور والی کېږي یو شپې خو به والی شي قیامت پر راشي
دویمه شپېلۍ به ووالي شي خلک به د قبرونو نه پاسي اذا هم من الاجداث الى ربهم ينزلون چې خلک بیا د قبرونو نه پاسي او میدان ته لاړ شي دی کې به الله جلوه نما شي رب العالمین به راځي حساب کتاب لا نو دغه وخت کې به یو بله شپېلۍ ووالي شي دا شپېلۍ به دومره د هیبت چې ټول خلک د محشر په دا غټ میدان کې به ټول خلک بېهوشه پرېوځي درېیمه شپېلۍ شوه بیا به څلورمه شپېلۍ ووالي شي نو چې څلورمه شپېلۍ ووالي شي نو ټول خلک به ودرېږي نو نبی علیہ السلام فرمایي چې موسی علیہ السلام به د الله د عرش خپه نیولي چې زه پاسم وی پته راته نشته چې دې بېهوشه شوي او زمونږ نه مخکې په هوش کې راغی او که دې خدای مستثنا کړی دی ځکه کوهي تور کې په ده بېهوشي راغلی وه نو که د هغې په بدل کې دلته پرې خدای نه راوستی د موسی بد بنوی علیه السلام ښه جناب نبی علیہ السلام فرمایي فاکثروا علی من الصلاة فی په دې ورځ په ما ډېر درود وایه په دې ورځ په ما ډېر درود وایه فإن صلاتکم معروضة علی ستاسو درود شریف ما ته پیش کېږي دا نه چې دی اورم ګورې بعضې خلک وایي که دلته نه درود بیا نبي علیه السلام یې اوري د حدیث کې نشته ځانه که څوک وایي بنه نشته من صلى علی عند قبري سمعته چې د قبر خوا کې څوک وایي نو دی اورم ومن صلى علي نائيا څوک لري وایي ابلغته ما ته رسول شي ان لله ملائکة سیاحین فی الارض د خدای فرشتي دي په دې مخ د ځمکه چکر لګوي یبلغوني عن امتی السلام د امت سلام ما ته رسوي من خو دغه حدیث اورېدلی دی دې کې داسې راځي فإن صلاتکم معروضة علی په ما پیش کېږي صحابو ته څه وایي یا رسول الله وکیف تعرض صلاتنا عليك یا تعرض زمونږ دا درود شریف پتا څنګه پیش کېږي وقد ارمت ته به خورې شوی ګوره څنګه پیش کېږي ته به خورې شوی بیا به ته څنګه دا اورې قال ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء خدای په ځمکه حرام کړی چې د پیغمبر وجود به نه خوري درود شریف رسیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ابن ماجه حدیث دی په ابن ماجه کې مشته په نسائی کې مشته او په بهقي کې مشته او ابو الدرداء رضی الله عنه یو بل حدیث نقل کړی دی د نبی علیہ السلام نه اکثروا الصلاة علی یوم الجمعه وی په ما د جمعې پر ډیر درود وایي درود شریف ډیر وایي ها خصوصا جمعې پر ډیر درود شریف وایي ولی فانه مشهود یشهده الملائکه وګوره حدیث کې خدا سے راضی کنه ته چې درود شریف په فرشتي درته حاضرېږي ته چې درود شریف په مشهود يشهده الملائكة وإن أحدكم لم يصلي علي إلا عرضت علي حتى يفرغ عنها كده درود شريف اوينو پما پیش کیگی دا درود شريف قال قلت وبعد الموت مرنا قصب درت پیش کیگی قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء خدای پزمکه حرام کړی چې د پیغمبر وجود خوري فنبي الله حي يرزق فنبي الله پیغمبر د خدای په قبر کې جمع دې د روزي ملاويږي یرزق رزق ته ملاوي نو درود شریف با په دې ورځ باندې ډېر وایي جمعې پر ورځ او درود شریف کې څوک وایي څومره ډېر هغه مر الله ډېر خوشحالېږي د درود شریف متعلق پر یو بل وخت بیا بیان کوم خو یو اخیری حدیث درته وایم ادا دی نبی علیہ السلام فرمایي من چې څوک د جمعې پر ورځ غسل وکړو من اغتسل یوم الجمعه ثم اتل بیا جمعې راغی او بیا منځ وکړل دلته کې نفل وکړل یا سنت وکړل او بیا چپ شو تر دې چې امام د خطبې نه فارغ شي او بیا امام سره منځ وکړو نو غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى وفضل 3 ايام د لسور وزو ګناهونه به د خدای پاک معاف کړي او بل اخیری یو حدیث ترته ما د اوس ابن اوس رضی الله عنه نه روایت ته فرمایي چې د جمعې پر اولمبل لامبه ښا بعض علما ګوري غسل د جمعې ته واجب وایي څوک ته واجب وایي لیکن زمون په فقہ کې مسلک کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ سنت دي خامخا لامبه دا سنت نه پرېږدي چې څوک لامبي وبکر وقت کر وختي راشي ومشو پیاده راشي ولم يركب پسورلې را نشي الکه زموږ په کې دا وایي چې زموږ خوري مرګري د پیښور نه راځي مردان نه غي خو پسورلې راځي زړه دې سړک نه پیاده راشي کنه ودنا من الامام امام تنزي شي واستمع وکيري او صلاح وقارونه کی نو نبی علیہ السلام څه فرمایي وی په یو قدم خدای پاک دلا د یو کال د رجوع او د شپې د قیام الليل ثواب ورکړي یو قدم څومره قدمونه دي په یو قدم د یو کال د رجوع یو کال څوک رجوع نیولی شي او په یو قدم
د یو کال روزي او د قیام الليل چې د کټول شپه د الله منځونه کړی الله ثواب ورکړي. جی او بشیر وایي چې د رمضان هغه نشم دی ولې پاتې دا بسونی بهر کې نبی علیہ السلام یو حدیث کې راځي چې جمعه جانه پاتې شو یو اشرفه لري خیرات کی او بل حدیث کې راځي وی رمي غواړي چې جمعه مونږ قائم کوم یو د کې مطلق جمع بلکې جمعه مونږ قائم کوم او ځان سره د مدینه لکان والم په دې کوڅو کې وګرځم او چې څوک جمعه مانځل نه راځي چې کورونه کوڅو جمعه مونږ ډېر اهمیت لري زمارونو نو خامخا د جمعه پر ورځ باندې د وخت تاسو په عبادت کې ځان مشغول ساتئ سار وختي خپل ذکر او اذکار درود شریف وایي تلاوت کوي دکانداري او کار ور سره کوي پروا نشته او بیا جمعه وخت ور تجارت ګناه ده حضور پاک ولاړو او دې کې بار نه چا غل راوړو د مامه وډنګولا او غنم پاغه زمانه کې شاټو په مدینه کې نو صحابه منډه کړې چې څنګه غل را نخلاص نشي دورس کا حضور پاک سره پاتې شو نو الله آیت نازل کړي یا ایه الذین آمنو اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه چې کله دا بان ویل شي د جمعې پر نو فسحوا الى ذکر الله خدای ذکر لاله شي وزروا البيع بها شراء پرې تجارت ذالکم خیر لكم ان کنتم تعلمون که پوهیږئ نو دا د بهتره ده او فاذا قضیت الصلاه چې کله منځ شي نو فتشروا في الارض بیا ځای خوارشه او او بیا جسو رزق ګټه او تجارت کوي نو بیا مخاله په خوارونو زمون خلکو بس چل کاو د مشرانو ته بیادي د جمعې پر ورځ بچا کار روزګارم نه کاو دا څه وکنه ګلکار بم ګلکاری نه کوله چوټي به کوله مزدورانو بم نه کوله خو ګلکار سو پریدي نه کنه راځي غم خاطر سره نه کوم راځه بالا کار کاوه اخوارم مجبور دي کسبګر به کسب نه کاو دا مشران ناشتي او دا رفیع پرواز باندې بچا پسارو کار نه کاو خلکو په پینځل ولې شپږ ورځې دا رفیع د اختر نمخې غاګانې وروړي کور به ساتلې دا ګوره ماته یاد دي د مشران ته پوسو کې اجي څه داسې ده بالکل جمعه پر ورځ بچام کار نه کو سار نه بناستو رزق کې ډوډۍ کم او برکت پکې و لاون به خلکو خوړه کچالان به خوړل خوشاله بو جرو کې بناستو ډډې به والي خوشالي بوا د کورونو دروازې رچانه غلا غلطه نه وي د وجرو د چا دیوالونو نو غلا غلطه نه وي خوشاله ژوندۍ و دې کنده په غاړه قسم په خدای خلک بل شپې پراتو پرې کټونو کې په دې ټوله لا اسم نو اس تکلیفم نو ډوډۍ ډیره شو پر جنونو دا پیدا شو بجلی نوی دارالل پکیر کنډیشن نرالل کورونه پاخه شو لیکن د سکون اطمینان د رزق نه برکت پورته شو عبادت روز مونږ دنیا لا ورکړه مونږ د خدای روز دنیا لا ورکړه خدای را ورنکړه او ظالم حکومت خو بیا جمعې چټیم ختمه کړل عیسایانو سره تشبیه کوي ولې جمعې چټي ختمه میسج شوی دا وایي د مونږ د اتوار پرد باندې د بینکونو نظام دی او دا ایمف او بل سره د مونږ سیستم روان دی نو کوم د اتوار پرز باندې چټي اونکو د جمعې پر دغې اتوار پر دغې چټي موږ هم چټي کوو موږ د جمعې پر باندې چټي کوو دغې خو جمعې بینکونه کولل الکه دا څه خبره ده دغه خاص یو بینک چې کم بار ملکونو سره بینک تجارت کوي نو اغیلا یو خاص کسان اوساته چې اغیلا جمعې چټي نه کوي ټول دنیا خو د IMF سره د ورلد بانک سره او د امریکا او د برتانیې د بینکونو سره تجارت نه کوي سکول والا غریبانو خو خپل سبق کوي یو خاص وساته هغه لپاره جمعې پر چټي کوي اتوار دی هغه چټي وي د جمعې دی هغه ډیوټي کوي څه خبره زمارونو دا زمونږ د اسلام د شاعرونو یو شعار دی سعودي کې دوبه کې قطر کې په ډیرو ملکونو کې د جمعې چټي د اسلامي ملکونو د غریبانو ملکونو تجارت کوي دا د انګريز یو دباو زمونږ د سر د پاسه پروت دی انګريز نو دا د جمعې ورځ د عبادت ورځ ده دغه پکار دی کوشش کړي سړیو کې چې دی پکې الله ته تقرب حاصل کړي او دی پکې د پروردگار عبادت وکړي دی په وخت پکې ولامبي نبی عليه السلام فرمایي ځان له دوه جامې مستقله کړي د جمعې ورځې لپاره چې تاسو هغه د جمعې پر ورځ باندې غوندئ هیڅ پروا ده مونږ نشته سنت باندې عمل خو موږ د خپل عاشقان یو عاشق عاشق مطالعه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کردار دا سنت خپل کې داغه عقیده خپل کې داغه عمل خپل کې داغه اخلاق خپل کې تاسو به عاشق وي ته داغه د سنت مخالف سنت مخالفت کې هغه چې په کوم څه خوشاليږي هغه نه کې چې په کوم څه خپکیږي هغه کې صرف دا عاشق نه په دروازه عاشق لیکو په تندین نه په جامم لیکا دې باندې عاشق نه جوړي عشق دیتا وي مینه دیتا وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره داغه په شان خپل عقیده ولرو داغه په شان خپل عمل وکړو داغه په شان خپل اخلاق ولرو داغه د سنت تابعداري وکړو داغه د مبارک سنت یو سنت په دې زمانه کې جمع دي کول سلو شهیدانو ثواب لري
ځکه سنتو باندې عمل ختم شوی. نو دا د نبی علیہ السلام طریقې دي د مارو دې باندې عمل کوي. جمعې ورځ خاص عبادت لور کوي او درود شریف پکې ډیر زیات وایي. ګور حدیث مې درته وایي چې نبی علیہ السلام ته دا فرشتي رسوي او حضور پاک مبارک فرمایي چې زما وجود د پیغمبر نه خوري کیږي. پیغمبر ته په قبر کې رزق ملاويږي او جنت کې پروت دی پیغمبر، قبر سره واسطه ده، دته رزق ملاويږي د جم دی په قبر کې او د درود شریف د مور ته رسیږي او فائدې زیات را د جمعې پر ورځ باندې. دوه کې چې الله موږ له عبادت توفیق راکړي. نو صحابه د حضور پاک نم دا سوالو کې چې موږ د پاره ته الله ته درخواست وکړه یو ورځ مقرر کړي چې موږ په هغه ورځ د الله عبادت کوو. رب العالمین نبی علیہ السلام رب العالمین سره مشوره وکړه. الله هم فرمایل چې او یو ورځ د عبادت ستاسو د امت لپاره ما مقرر کړی ده. زګان د خوخه کجستا کوم خوخه هغه زما د طرف نه شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله ته فرمایل چې الله زګان له خوخم تر له خوخه کا ستا چې کوم ورځ خوخه وی خچ په ما دې پرې خونو د جمعې ورځ شو. او بیا حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي نحن الاخرون، وی موږ په ټول امتونو کې اخیری امت یو دنیا کې په اعتبار د وجود رستو پیدا شوی یو. السابقون یوم القیامه او قیامت پر ورځ به د نور امتونو نه جنت ته مخکې. بیا حضور پاک فرمایي چې عمده د جمعې ورځ د ټولو امتونو لپاره الله د عبادت په خپل علم کې ساتلې و او يهوديانو ته وې چې یو ورځ د عبادت لپاره تاسو له درکو ځان له خوخه کې ناغي د خالق خوخه کړه او غي د خالق ولې خوخه کړه خپل سوچ یو کو. یو حدیث کې راځي چې د دنیا د آبادی الله د اتوار ورځ نه شروع کړی د جمعې پر ورځ ختمه کړی ده. قرآن شریف کې الله وایي چې اسمان په دومره ورځ کې او زمکه دومره ورځ کې اگر چې هغه زمانہ کې ورځ نه وي ورځ خو راځي چې زمکه پیدا شي او نور پیدا شي. دا زمکه نه پیدا نور نو پیدا نو ورځ د کوم ځای نه رااله نو ټیک ته چې مونږ ته دروازه تعین نو خو الله ته پتا وا الله ته پتا و چې دا دنیا د جوړوم لا نور نشتا ورځ نه دي شروع شپه نه ده شروع او چې دا شروع کوم نو دا به چې دنیا جوړ شي نو په هغه انداز باندې بدا بیا د خالی دروازه وي او اختتام به د جمعې پر ورځ وي. نو عیسایانو خپل سوچو کې شروع ده اتوار نشوي ده د دنیا د آبادی د اتوار نه او اختتام په جمعه شوي ده د خالی ورځ کې خدای وزګار وکنه نو موږ په دې ورځ باندې د الله عبادت وکړو. اوس الله باندې نستړی راځي. خدای پاک قرآن شریف کې الله فرمایي کل یوم هو فی شأن. هر ورځ خدای پاک په انسان په تدبیر کې او د مخلوقات په تخلیق کې او په تصویر کې چې د مخلوقات له شکلونه ور کوي او غیلا المخلوقات پیدا کوي څوک فنا کوي هر وخت کې الله دا کار دی. خو الله په ستړي کېږي نه دانا چې ستړي بشي بیا به ورته دمه کوي. دا د هغې خپل یو سوچو. عیسایانو ته چې وی ورځ د عبادت لپاره ده نو هغې وی چې الله مونږ په خوښه به وي ستاسو خوښه ده که د الله خوښه وي ښه وي زمونږ خو د اتوار دا ورځ خوښه ده چې دنیا د آبادۍ نظام دی نه شروع کوو نو دا به څه برکتیر وځي مونږ به په دې ورځ د عبادت وکړو. نبی علیہ السلام ته الله وی نو تر الله خوښه کا. نو رب العالمین او فرمایل وی د ما په علم کې د ټولو لپاره د جمعې دا وه چې عیسایانو ما ته پرېښې هغې له مې جمعه ورکوله په هغې خطا شو ځان له په خپله مقرر کړه. که یهودیانو ما ته پرېښې وې نو هغې له مې جمعه مقرر کوله نو خطا شو هغې ځان له بله ورځ مقرر کړه. او تاسو چې ما ته پرېښوده نو زما په علم کې چې کومه بهتر ورځ ده د عبادت نو د هغه مقرروم چې هغې ته جمعه ویلې کېږي. نو دا د الله د طرف نه تقرر شو. دا په خپل سوچ حضور پاک مقرره نه کړه د الله د طرف نه تقرر شو د جمعې ورځ. اوس د دې جمعې د ورځې برکاتو باندې نن تاسو ته خبره کوم. د جمعې د ورځې برکات دې کې څه شوي دي دې کې به څه کېږي موږ له د جمعې د ورځې څه فایده ده د هغې برکتونه درته په دې جمعه کې وي. زما ورونو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اوږد حدیث دی خیر یوم طلعت علیه الشمس یوم الجمعه وی بهترین ورځ چې نور په خطري د جمعې ورځ ده. او چې الله وی دا بهتره ورځ ده نو د خدای خبره بیا درسته خبره ده شک پکې نشته. خیر یوم طلعت فيه الشمس بهترین ورځ چې نور پکې خطري ورځ د جمعې ده. ولې بیا الله فرمایي فيه خلق آدم علیه السلام په دې ورځ پیدا شوی. اوس ګوره جنت کې بیا ورځ شپې نشته یو ورځ ده
یو ورځ د شپې په جنت کې نه راځي، یو شان ورځ ده. نو د الله په علم کې خو دغه ټیم الله ته معلوم دی که نه چې ځمکه کې دا ټیم څه شی دی؟ جمعه ده، د جمعې په ورځ. نو بیا علما لیکي په نورو احادیثو کې راځي چې د آدم علیه السلام ماده الله جمع کوله د جمعې ورځ وه، او بیا چې آدم علیه السلام کې ساه واچوله دا د جمعې ورځ وه. ور بله ورځ ولې نه وه چې نبي علیه السلام فرمایي. نو دا معلومیږي دا چې د دې ورځې یو برکت او یو فضیلت شو. دویم څه دی؟ دویم دا شو فيه ادخل الجنه، جنت ته چې الله آدم علیه السلام داخله او دا د جمعې ورځ ده. ورلویه برکت خبره شوه. نه د زیارت پر داخل کړي دی، نه د چهارشنبې پر ورځ، نه د نهي او د ګل، نه د جمعې پر ورځ ور داخل کو. الله د دې ورځ انتظار کو. بیا سوی فيه اخرج منها، او په دې کې د آدم علیه السلام د جنت نه راوښکل شوی دی. نو طالبان به موږ سوال کوي چې نوښکل خو ښه شی نه دی، دا ښه کارونه شو د جمعې پر ورځ. موږ وایو چې نه، جنت نه چې راوښکل شوی دی نو د خلافت دپاره الله دنیا ته رالیږلی دی چې الله خلیفه شي. قرآن شریف کې چې الله تعالی فرمایي چې فرشتو سره الله مشوره کوله نو څه وی چې زه یو خلیفه پیدا کوم په مخ د ځمکه. نو خلافت د الله نظام په دې مخ د ځمکه جاری کول او د الله د منشي مطابق په بندگانو زندگی تیرول، دې ته خلافت وایي. دا خلافت چې دا آدم علیه السلام ته گویا کې د جنت نه راتلل او دنیا ته راتلل خلافت دپاره. نو چې آدم علیه السلام ته د الله خلافت ملو شو، دا د جمعې ورځ ده. دا ډېره لویه خبره ده. بیا فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د حضرت آدم او د حوا ملاقات په دې ورځ شوی دی. د عرفات په میدان کې حضرت آدم علیه السلام په سرندیب کې سریلانکا چې وطن نن سبا وایي، سریلانکا کې راکوز شو. یو غر دی، په هغه غر باندې اوس هم د آدم علیه السلام د خپې نښه پرته ده. او حضرت حوا علیه السلام د پجده کې راکوزه شوه. یو بل پسې ګرځېدل د عرفات په میدان کې ملاقات شو، معرفت شو. نو دا هم د جمعې ورځ وه، جمعې پر ورځ باندې. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي فیها تیب علی آدم، وی د آدم توبه هم خدای په دې ورځ قبوله کړې. چې راغی الله ته سوالونه کول، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. نو چې څنګه راکوز شو په عاشورې هم وه، توبه قبوله شوه او چې سر یې اوچت کړ نو دا د جمعې ورځ ده. ګوره دا الله یو نعمت، یو احسان په ده وکړو، بس دا توبه ما قبوله کړله. اگر چې علما لیکي آدم علیه السلام سو ګناه نه ده کړې، ګناه نه ده کړې، اونې له بوټې وړې دی، هغه باندې یېره راغلی ده او په یېره سړي باندې ګناه نه راځي. قرآن شریف کې الله وایي، زه د ځانه نه ویم، قرآن شریف کې الله وایي فنسیه ولم نجد له عزما، چې شیطان قسمونه ورته وخوړل نو د آدم علیه السلام د خدای هغه خبره یېره شوه. د الله قسم خو په لومبي ځل ده واورېد، مخکې خو یې د دروغې قسمونه چې د نور اېدلې چې لا څوک به د خدای نوم په دروغه مخلي. الله وی فلم نجد له عزبا، سو اراده ونه ورده د زړه مضبوطه چې ګنې زه دا ګناه کومه. یېره شو په یېره باندې خو څه غلط دغه نشته، خو بیا هم لوی شخصیت دی. هغه له بیا چې داسې معمولي غوندې غلطي نه انسان نه وشي د لوی شخصیت نه، نو سدا مضبوطی او د الله پکې حکمت و دنیا بادوله. نو حضرت آدم علیه السلام توبه قبلېدل دا په دې ورځ شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی قیامت بم په دې ورځ قایمېږي، جمعې په ورځ باندې، جمعې په ورځ به قیامت راځي. ګوره دا یو خطرناکه خبره شوه. طالبان دلته بیا سوال کوي چې دا خو جمعې ورځ مبارکه نه شوه. ګورې قیامت چې په کومه ورځ راځي خو دا سپېره ورځي، دا خو برکتي نه شوه. نه برکتي ده. ولې برکتي ده؟ خو چې قیامت راشي نو مسلمانان به جنت ته ځي که نه؟ قیامت چې رانه شي خو مسلمان جنت ته نه شي تللی. نو قبر کې د دنیا مسلمانان پراته دي، نیکان پراته دي، صالحان پراته دي، په دې نیت چې موږ به کله جنت ته ځو. د دنیا مسلمانان دي او هغه په دې سوچ دي چې خدای قیامت به کله راولي. ګوره حدیث کې راځي قبر ته چې نیک سړی ورکوز کې نیک، او دا نیک سړي ته په قبر کې سوال او جواب وشي او دې سوال او جواب ټیک کی او دته په دې قبر کې الله د جنت خوشبويي را خوشي شي او په دې قبر کې وته رب العالمین جنت وخی او ورته وی چې قیامت شنو دې جنت لبه او دوزخ وته خدای وخی. وی ګوره دا دوزخ دې خدای نه مولا لري تا نیک عمل وکړو دام د نواله وخت هم کو او دې جنت لدی. نو حدیث کې راځي دې د خدای نه سوال کوي رب اقم الساعه، رب اقم الساعه، یا خدای قیامت راولي. زه طالبانو ته مدینه یک وخت چې خوشالي مې راوړل په مون قیامت راولي، خدای قیامت راولي، قیامت راولي. یک وخت خو یو 2 منټه خو لکه سترګې پټې کړې غوندې و دې چې د قیامت سوالونه بیا فورا شروع کړل.
نو ولې د قیامت سوالونه کوي؟ هغه ته پته ده چې دا قبر ژوند اوس کله ختمېږي. ټیک د خوشبویم شروع دي او زه د قبر وینه د جنت وینم هم، خو داخل شوي خو نه یم که نه چې ورشم پکې ورننوځم پکې چکرې ولاګم. نو د مسلمان دپاره قیامت د خوشحالۍ خبره ده. مسلمان قبر کې الله نه سوال دی لپاره کوي چې خدای دې جنت ته به زه کله داخلېږم او چېرته چې خوشحالي ته ته ور مخامخ شو ګورې ورته او په دې تمې چې دې خوشحالۍ ته به زه کله ورځم، قسم دې سړي د داسې بل شان دی وي. دا سړی چې دی دی نه عمرې له ځي پروې نه، جهاز ته مخېږي پروې نه، خو چې جدې ته ورسي که نه اوهو د جدې هغه 3 ګنټې او 4 ګنټې 15 ګنټې ټیم دا په سړي داسې تېرېږي چې سړی وي خدای پاکه جګړه هم کوي دا جیان. د عمرې والا هلته کې هغه پولیس والا سره هغه چې کم خلک هغه د چا په لاس کې هغه کم کار دی هغې سره باسونه هم کوي. مونږ خپله ورسره باسونه کوو. هغو بلې جوړ کړی هغې وي تاسو لږ صبر وکړئ، دا خو یو نظام دی زمونږ، ګاډې به راځي او د هغې اندراجونه به کېږي دا جیانو او بیا به ګاډو کې خیجي او روانېږي به، خو په سړي هغه وخت نه تېرېږي. بیا تمه چې پیدا شي د سړي که نه نو دا فطري تقاضا ده چې د یو شي تمه دې نه پروا نشته، خو چې د یو شي تمه دې پیدا شوه تمه نو بیا سړی وایي چې دې کار ته اوس څومره زر کېږي چې ورسم. واده چې دې لا نه کړی او کویدن دې م کړی او پروا دې نه هېڅ هم نشته، خو چې نیټه یې دله کېښوده ځکه نه رښتیا وایې. بیا چې نه مو چې ورځ به کله راځي او هلکه مو چې دا ورځ به کله راځي تمه پیدا شي که نه. تمه چې پیدا شوه انسان وایي چې دا وخت به اوس کله تېرېږي، دا قانون دی، دا فطري تقاضا ده. نو هغلته جده کې به سړي بیا وخت نه تېرېږي. هغه ګاډي والا که لږ معمولین برېک کلي که نه او دا خلک شور ورسره کوي مړه زر ده که نه او شا به تېز ده. او بیا چې مکې مکرمې نه مدینې شریفې ته سړی ځي ماشاءالله بیا ګاډي والا د پیسې هم ورکوي. هغې ورته لیکلي بره په ګاډي باندې چې بخشش، هغې بخشش هغه بعضې ډرایوران بخشش غواړي چې موږ له بخشش سره راکړه غوندې د 100 روپۍ راکړه ده او هغې لیکلي وي هلته چې بخشش ګوره ډرایور له منع دی نه به ورکوې، رشوت دی دا دله مونږ خپله تنخوا ورکوو نه به ورکوې. اجیان بیا هم وایي لږې پیسې به غونډې کړو ډرایور له ګور کړو چې سپیډ ووایي او زر مو رسوي. څومره زر کېږي چې زر مو رسوي. اگر ډرایور له پیسې ورکړي مونږ خلک واسې د رشوت بلد خلک یو که نه، د افسران په رشوت مونږ عادت کړی دی نو رشوت والا ورکوي پیسې والا خو مونږ زر رسوه. نو چې تمه پیدا شي که نه نو سړی وایي چې اوس دې مقصد ته زر ورسېدی. نو قبر کې نیکان خلک به څه وایي چې جنتونه وویني جناب او هغه خوشحالی وویني چمنونه او باغونه وویني او حورې وویني وی رب اقیم الساعه رب اقیم الساعه رب اقیم خدای قیامت راولي خدای قیامت راولي. نیکبخته څو ورځې خو لکه ډډه ووه که نه په مونږ سره اوس قیامت راولي. نو حاصل دا دی چې دا قیامت دې لپاره غواړي جنت ته ورننوځم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جمعې په ورځ به قیامت راځي. ورته برکت شو، ها برکت شو. ولې برکت شو؟ چې مسلمان او نیکمته صالحه دا جنت ته ور داخل شي. یو حدیث پاک دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت نه اسمان هم یریږي. الله جمعې ورځ شوه زمونږ پروا نشته، مونږ خوشحاله یو. هلکه جمعې ورځ ده طالبانو چوټي ده خوشحاله دي او پخوا به دلته کې زمونږ د ملازمین هم جمعې پر ورځ چوټي وه او چوټي موټي ختمه شوې ده. ګوره سوچ کوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حضور پاک دا یو حدیث دی د حضرت ابن ماجه کې دی او دا نبی علیہ السلام فرمایي وی فیه تقوم الساعه قیامت جمعې پر ورځ قایمیږي. بیا وی ما من ملک مقرب ولا سماء ولا ارض ولا رياح ولا جبال ولا بحر الا هو مشفق من يوم الجمعه. ابن ماجه کې د نبی علیہ السلام مبارک حدیث دی، اوږد حدیث دی چې ملائکه مقربین هم په دا ورځ یریږي او جمعه را لاسې نه د قیامت هغه ورځ دا جمعه نه ملائکه مقربین هغې هم یریږي، اسمان هم یریږي، ځمکه هم یریږي، بادونه هم یریږي، غرونه هم یریږي، دریابونه هم یریږي. جمعې ورځ نه یریږي. خدای جمعې ورځ را روانه د پروردګار قیامت به ته راولي په دا جمعه کې رانشي. او یو بل حدیث پاک کې راځي چې ما سوا د انسان او د پیرینه چې دا مکلف دي دین علاوه باقي چې څومره مخلوقات دي د خپې اوچتې کې یریږي چې قیامت رانشي. او قیامت چې راځي د صحبا خطو نه نور خطو پورې دې ټیم کې به راځي. نو چې دا نور روخي جنوبي هلک په اطمینان شي. قیامت راځي دې ټیم کې به راځي. سحر کې
نور پر سهار خطو نه پس نور خطو نه پورې دې ټیم کې سبا نه نور خطو پورې دې ټیم کې به قیامت راځي. نو دا ټول کائنات، دا حیوانات، چرن پرن، دا ټول په دې یره کې پراته دي چې خدای هغه د قیامت ورځ ولې نن ولې نه. نو قیامت دا د جمعې په ورځ باندې قایمېږي. جن مسلمان به جنت ته ننوځي. دا د پاره یو ډېره لویه د خوشحالۍ خبره ده. د مارونو یو بل برکت د جمعې څه دی؟ لوی برکت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د جمعې په ورځ کې یو ساعت دی، هغه ساعت کې چې بنده د الله نه سوال کوي خدای پاک سوال قبلوي. ور ليله القدر کې یو ساعت دی، هغه خلک څونه مهنت کوي، اعتکاف ولکوي. لس ورځې د هغه ټیم د پاره اعتکاف کوي، لس ورځې د هغه ټیم د پاره شپې روڼوي. لیکن د جمعې په هغه ساعت دی. بخاری شریف کې راځي، ترمذی شریف کې راځي، ابو مسلم شریف، په ټولو کتابونو کې مضبوط حدیث صحیح چې یو ساعت دی د جمعې پر ورځ کې چې انسان د الله نه پاغې کې څه قسمه سوال کوي پروردګار یې قبلوي. هغه ساعت ته څه ټیم کې دی. نو لکه د لیلة القدر په شان هغه الله مبهم ساتلی. یو جمعه کې هغه ساعت یو ټیم لور کی مت الله په دې کې حکمت سره چې پرېږدي چې دا بنده دا ټول ورځ ما په عبادت کې تیرې کی، پرېږدي چې دا بنده ټول ورځ ما ته په دعا کې تیرې کی، ما ته په ذکر او اذکار کې تیرې کی. ورونو یو خبره ذهن کې واچوي، یو هم د الله نه سوال کوو، دعا خدا دې چې الله مو بخي. دا سوال کوم چې ما مور پلارو بخي، دا سوال کوم چې خدای زما دنیا فراخه کړي، مال حلال رزق راکړي، مال بچی راکړي. یو خدا سوال شو. یو دادی چې یو سړی ذکر کوي، خو دا مطلب نه چې سال نه ته شروع شه او ته د الله نه سوالونه کوه، نه. یو سړی لګیا ذکر کوي، لا اله الا الله وایي، څوک سبحان الله وایي، ګورو تسبیح خو ته اړی که نه لاس کې، ته خپل دکانداریم کې او کاروبارم کې او وخت ته فارغ ذکر کوه لګوندې، سبحان الله وایه، الحمدلله وایه، لا اله الا الله وایه، درود شریف وایه. اوس ته چې ما خو سوال ونه کو او نبی علیہ السلام خو چې ما نه پکې سوال وکړي نو زه دله پوره کومه نه. یو حدیث کې راځي من شغله ذکری عن مسألته، هغه څوک چې دې ذکر او اذکار کوي او ما نه سوال ونه کوي، دې لګیا دې ذکر او اذکار کوي او ما نه سوال ونه کوي. نبی علیہ السلام فرمایي حدیث قدسی دی چې الله فرمایي چې یو سړی ذکر کوي او سوال ونه کوي، اعطیته افضل ما اعطي السائلین، وی سوالګرو له چې د سوال کوم دعا ز قبلوم دې ذکر او اذکار والاله دا غینه بهتر شی ورکو. دا سوال شو کنه، بس ته ذکر کې نو ستا په دغه الله خبردار دی چې دې کې څه دي، دې څه غواړي، ته هم د خپل نه خبر او الله ستاسو دغه خبردار دی. تا ته پته نشته والله ته پته ده. نو ستا په دغه کې کوم حاجتونه دي کته لګي ذکر کې، درود شریف په، تسبیحات په، نو الله به دغه دعاګانې قبلای. خبره خلاص شو. اسانه مسله شو کنه، سال کې پاسه لګي او ذکر کوا، درود شریف تلاوت کوا، دینی کتاب ګورې دام ذکر دی، چاته درس کې دام ذکر دی، چانه ذکر کې دام ذکر دی، نفل کې دام ذکر شو او دعاګانې کې دام ټول پکې داخل شو. تر مازیګر ماخامه پورې خپل وخت په دې ذکر او اذکار کې مستعمل کړو، ټیم پکې خامخا راشي. اگر چې بعض علماء وي دا ټیم وي دا چې کوم وخت امام خطبه ته ودرېږي تر مانځه فراغت پورې دا ټیم دی، او څوک وایي چې د دې دواړو خطبو منځ کې امام کېږي دا ټیم دی، او څوک وایي چې نه خطبې نه فارغ شي تر مانځه پورې دا وخت دی، او څوک وایي چې نه د مازیګر نه پس تر ماښامه پورې دا ټیم دی. نو ګوره دا غلطه خبره نه ده، خو صحابه خو د کشف خاوندان دا وخت خدای ګرځي را ګرځي، کله د دعا د قبلېدو دا برکت یو ټیم لور کی، کله بل ټیم لور کی، کله بل ټیم لور کی، کله بل. نو کوم صحابي ته چې په کشف سره کوم وخت معلوم شوی دی نو هغه خپل شاګردانو ته هغه وخت ښودلی. نو یو د جمعې برکت دا شو د مارونو د جمعې برکت چې الله تعالی په دې کې یو خاص وخت مقرر کړی دی چې هغه خاص وخت کې څوک د الله نه دعا وغواړي یا ذکر وکړي او د پدې کې کومه دعا پرته وي پروردګار یې ولا پوره کوي. بل برکت یې څه دی؟ بل برکت یې ورونو دا دی، حدیث پاک کې راځي چې یو سړی جمعې په ورځ مړ شو. مسند احمد کې دا حدیث دی، یو سړی په ورځ د جمعې مړ شو. ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الا وقي فتنة القبر. د جمعې په ورځ مړ شو یا د جمعې په شپه مړ شو، د قبر د فتنې نه به خدای وساتي. دا ګوره ډېره لویه خبره شوه. دا په فضیلت کې دا حدیث راغی، فضیلت لپاره کافي دی دا حدیث. جمعې ورځ جمعې په شپه مړ شو، قبر د عذاب نه، فتنې دا قبر نه الله د حفاظت ورکوي. که د قبر فتنه څه ده نو خدای دې ته وساتي. الله قسم دی د قبر د عذاب نه
نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل امانونه غوښتلي. حضرت عائشه صدیقه فرمایي یو بډای خزراله سوالګری و، دا سوالګری خلکو ته دعا کوي چې شی ورکړي، وی ما ته چې اعاذك الله من عذاب القبر، خدای دې د قبر د عذاب نه وساته. وی دې کې نبی علیہ السلام را نه وته، وی ما ته تاسو کې د الله رسوله قبر کې عذاب شته؟ یو يهودي خزر راغلی و، هغه ما ته دعا وکړه يهودانه چې خدای دې د قبر د عذاب نه وساته، ولې قبر کې عذاب شته؟ نبی علیہ السلام او فرمایل عائشه د قبر ډیر خطرناک عذاب دی. او عائشه بی بی فرمایي چې د دې نه پس چې ما د نبی علیہ السلام نه کلم دعا اورېدلې ده نو د قبر د عذاب ذکر یې پکې خامخا کړی. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیہ السلام څومره مضبوط صحابي دی، خلیفہ ثالث، دریم نمبر مرتبه په صحابه کرامو کې لري، دریم نمبر. هغه صحابي دی د نبی علیہ السلام چې د حضور پاک یو لور ورنکاوه چې هغه وفات شو، نو بل لور یې په نکاح کړه. نو چې هغه بل وفات شو نو نبی علیہ السلام ارمان وکړ، ارمان کوي زما درې ملور وې دا به مم عثمان ته په نکاح کړی و. او یو ځل پیغمبر علیہ السلام د احد په غر ولاړو، په دې غر زلزله رااله، نو د خپل مبارک یو چته کړه او دې غر له روبروله، او دې غر ته وای اوس ګل غلی شو وحده از دا جلقېږي ولې تا ته پته چې پتا سو ولاړ دي، انما عليك نبي یو د باندې پیغمبر ولاړ دی، وصدیق یو در باندې ابو بکر صدیق ولاړ دی، وشهیدان دو در باندې شهیدان ولاړ دی. دا یو پیشنګوئی شو، یو حضرت عمر رضی الله عنه، یو حضرت عثمان. یو صحابي وای یو ځل نبی علیہ السلام یو باغ کې ناستو، په زمونږ د اخوانه پاسه لا ساده تیر کړو دور پسې لاړو، چې کوم د پیغمبر علیہ السلام نږدې صحابه هغه ته بدل پته و چې حضور پاک په کمالار لا نه پته به تر سره لګیدا. په مشکات شریف کې د معجزاتو کې یو حدیث راځي، وی د حضور پاک د خولې مبارکه نه به خوشبوئی تله، نو صحابه ته خوشبوئی پته لګیدا چې دا د پیغمبر علیہ السلام خوشبوئی ده، نو په هغه لاره به پسې غیزان وساو. وی دور پسې لاړم یو باغ ته ورغلم، وی چې ورغلم نو حضور پاک مبارک په باغ کې یو کوي د کوي یو غاړه کندمه ده قفه ته وی پاره به کې وی پاره کې حضور پاک ناست خو په مبارکي دی کوي کې وی ځان کړی. وی ما وی چې راشه نن بزو دا سعادت حاصلوم چې د پیغمبر علیہ السلام دربان جوړېږم، دا څوکیدار دا یو اعزاز به ما ته حاصل شي. وی دروازه کې ودرېدم، حالانکه هغې راته نه ویل. قرآن شریف کې الله آیات نازل کړو والله یعصمک من الناس، دینه مخکې به حضور پاک څوکیدار ځان له ساته چې دا آیت نازل شو څوکیداري چوټي کا ویل د ما افادت الله غشته دی. اوس همه چې راشه دا یو اعزاز به درته ملو شي چې د حضور پاک به ته دربانیو کې دروازه کې ودرېدم، دې کې دروازه وډبېدله. ما ایمان انت څوک یې؟ وی زه ابوبکر یم. ما وی علی رشتک په قلار شه استأذن لك اجازه دله غواړم. وی لاړم نبی علیہ السلام ته ویل الله رسوله ابو بکر راغلی دی استأذن اجازه غواړي. وی ما ته حضور پاک او فرمایل چې اذن له وبشره بالجنه، اجازه مولا ورکا او د جنت زیری مولا ورکا. ویرالم اجازه په ورکا او د جنت زیری مې ورکا. ګوره دا دین په خوشبوئی په سره راغی، یعنی چا خو نه دی ویل چې پیغمبر علیہ السلام په کوم ځای کې ویل سات پس بیا دروازه والی شو. من هو څوک دی؟ ما ته وی چې د عمر ابن الخطاب عمر على رستک په قلار شه استأذن لك اجازه تلغواړم. رالم حضور پاک ته مې وی د الله رسوله عمر راغلی دی اجازه غواړي، وی اجازه ته مولا ورکا او بشره بالجنه، د جنت خوش خبری مولا ورکا. رالم اجازه ته ورکا د جنت خوش خبری مې ورکړه. ویل سات پس بیا دروازه والی شو، چې دروازه والی شو نو ما وته څوک من هو څوک دې ورډبولو والا عثمان یما ما په قلار شه اجازه ته غواړم. ویرالم د حضور پاک نه اجازه غوښتل، عثمان راغلی دی اجازه غواړي. وی حضور پاک او فرمایل چې اجازه تم ورکا د جنت زیر ورکا او د شهادت زیر مولا ورکا. وی درالم د جنت زیر مې ورکا د شهادت زیر مې مولا ورکا. وی دی راغی وی پیغمبر علیہ السلام پاغا کی پاغاله کې میانس کې ناستو، حضرت ابوبکر دی یو طرف ته کې ناستا، حضرت عمر ته بل طرف ته کې ناست، چې کومه کندمه غاړه وقف
چې خلک پکې بورقې دي پکې ودرېږي ډکه شوه. نو عثمان رضی الله عنه ورته مخامخ کېناست. ما وروسته بیا د دې دا اندازه واخیستله چې دا دوه کسان په دې یو ځای کې ورسره کېناستل، دې نه معلومېږي چې د دوی قبرونه به هم د پیغمبر علیه السلام سره یو ځای وي. عثمان ورته مخامخ کېناسته، معلومېږي دا چې دی ورته مخامخ د بقي په مقبره کې دفن کېږي. دا یو منقبت شو. دویم منقبت یې څه دی؟ بل منقبت یو مقام کې حضور پاک د تبوک د غزا دپاره چنده غوښته. حضرت عثمان رضی الله عنه راغی، صاحب ډېر لوی مال یې راوړه، اشرفه یې راوړه، پیغمبر علیه السلام ته په دې ډولی کې وغورځولې او د یو ډېر لوی حصې د لښکر د اوښانو د غلامانو او د هغې د کټو سره یې غونډ راوړل او ویې بخل. دومره اشرفه وې چې نبي علیه السلام په دې لاس کې لاس یې اړولې راړولې او حضور پاک وفرمایل ګوره دا یو عجیبه انعام دی، یو ناشنا خبره ده. وی نن نه پس چې عثمان څه عمل کوي د ته به نقصان نه رسېږي. دومره لوی صحابي. او په یو موقع کې حضور پاک ناست دی، حضرت ابوبکر صدیق راغی، هغې ډډهوالی وه ښه اطمینان سره. دې کې حضرت ابوبکر صدیق ډډه همداسې بیا حضرت عمر راغی، هغې دغسې ډډهوالی وه. دې کې حضرت عثمان رضی الله عنه راغی چې راغی نبي علیه السلام زر داسې کېناست، ډډه یې ختمه کړه او د لاندې خپې مبارک یې ښکاره وې، دې زر پټې کړې. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خو لږ جذبه او چې عثمان راغی دومره توجه دې صاحب ورکړه چې ورته کېناستې او خپې یې هم شاته پټې کړې لاندې. حضور پاک به د څه فرمایي؟ وی ای عمره، وی د هغه چا نه حیا ولې ونه کړم چې د اسمان فرشتې هم ترې حیا کوي. دومره زبردست شخصیت چې کله ظلمونه مو سره ډېر شوي دي. ورونو ګورئ دنیا کې چې څومره انسان غواړي د دنیا تکالیف پرې راځي. په دنیا کې به د نیکانو خلکو چې تکلیف بیماری راشي کنه نو دا خلک وي دا جوړ د خدای نه لرې دي. نه 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 نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اشد الناس بلاء الانبیاء. سخت تکلیف په دنیا کې په پیغمبرانو راځي. حضرت ایوب علیه السلام ته وګوره، حضرت یونس علیه السلام ته وګوره، کبګېړې ته ګوره، حضرت ابراهیم علیه السلام ته وګوره، نورو پیغمبرانو ته وګوره. ثم الامثل فالامثل. بیا چې څومره پیغمبر ته په نیکۍ کې نږدې وي دومره د دنیا تکلیفونو بیماریو او آفتونو پرې راځي. ولې چې که ګناهونه پیغمبر نه ګناه نه کېږي، هغه معصوم دی، هغه خو په درجې بلندېږي او د امت لپاره تسلي ګرځي. لیکن که نورو خلکو باندې راشي نو ګناه به دې ختمه شي او که ګناه نه نو خدای پاک به درجې بلندېږي. نو تکلیفونه هم په داسې خلکو راځي. نو باغیان راللو دې د حکومت نه لرې کو په مدینه قبضه واچوله. غټ باغي د مسلمانانو دشمن د یهودیانو او د منافقانو سازش پکې و. هغه د جومات مسله ونیوه، دې غریب په کور کې بند و، ګیر چاپېره دې باغیان ته و. نو یو ځل یې سر راوچت کړه په دیوال، باغیانو او مشرانو ته اواز کې ودرېږي او خبره کړو. هغې ودرېدل، اے خلکا وی چې کوم د حضور پاک صحابه دی هغې ته یو څو خبرې کوم، ټول یې واورئ. وی تاسو ته پته وه چې مدینې منورې ته نبي علیه السلام تشریف راوړ او هجرت یې وکړ. نو د مدینې ټولې اوبه ترخې وې، مالګیجنې وي دا بعضې د کویانو اوبه که نه، خوږې اوبه پکې یو څو کویانو، نورې ټولې ترخې وې مالګیجنې. نو د یو یهودي کوي و، هغه به مسلمانانو له اوبه ورکولې، خو کله به یې خو ورکولې به او کله به یې ښه نو نه به یې ورکولې. نو حضور پاک وفرمایل چې دا کوي به څوک والي، خو چې داسې والي چې مسلمان ته یې وقف کړي نو زه به ضمانت ورکوم د هغه د جنت. نو زه لاړم نو ما د یهودي نه هغه کوي واخېسته او عجیبه چل یې وکړه. یهودي ته یې وی او په خپل ذاتي مال مې واخېسته. یهودي ته یې وی داسې وکړه چې دا کوي را باندې خرڅ کړه. وی نه خرڅوم، وی نیم را باندې خرڅ کړه، نیم. نو هغه دومره ډېرې پیسې ووی چې هغه پیسې ډېرې زیاتې وې. حضرت عثمان رضی الله عنه ولا پیسې ورکړې. نو هغه به دا چل کاو، یو ورځ به د یهودي نمبر و د اوبو هغه به خرڅولې اوبه، یو ورځ به د حضرت عثمان رضی الله عنه نمبر و هغه به خیراتي ورکولې. نو چې خیراتي څوک ورکوي بیا پیسو له څوک چېرته راځي. نو خلک به د حضرت عثمان صاحب په هغه نمبر راتلل او مشکونه به یې وړل او ځان ته به یې کور ته وړې. نو یهودي هم دغسې کېناسته، یا خدایه دا مې څه غلطي وکړه، خو یې خیراتي ورکوي.
زما خو هغه شی ختم شو. نو یهودي ورپسې لاړه شوي دا باقي مواله. نو عثمان رضی الله عنه ته هغه باقي نیم کوي مو اخېسته. اوس هم هغه کوي شته حدیث عثمان ورته وایي، خو څوک ورته پرېږدي نه، دروازه ورته بنده ګرندی. او ما په خپله لیدلی زبخ کې ده ورغلی، ما دوه درې ځله ورغلی م وردننه شوی. پوړی م اپي ته پوړی م لګېدلی دي، د ګټو پوړی دي، په هغې بنده ورکوزېږي او پمپ پې لګېدلی دی. او ګیر چاپېره ډېر ښکلې ورسره چمن دی ورسره مزېدار، د کجورو بوټي دي ورسره، او په هغې کې دا ټماټر او دا پودینه او دا سبزی هم پکې کېږي. دې خوا ته چې کوم لار تلې ده مسجد قبلتین ته، هغې سره خوا کې مخامخ دې طرف ته د حضرت عثمان رضی الله عنه دغه کوي دي. نو ای خلک واورئ وي دا ترخې اوبه وي، نو کوي وایي ما واخېسته. حضور پاک وي چې څوک یې والي جنت ضمانت ورکړو، ما واخېسته، ما مسلمان ته وقف کړو. وی څومره ظالمان یې، څومره لوی افسوس دی چې کوم کوي ما واخېسته مسلمان ته مې وقف کړو. نن په ما د هغه کوي به تاسو ظالمانو بندي کړي دي، ترخې اوبه څکم. نمبر 1. دویمه خبره څه ده؟ وی جومات تنګ و، مسجد نبوي. نو حضور پاکو فرمایل چې څوک به دا جومات له ځمکه والي چې جومات ته وقف کړي، دله به خدای په جنت کې ځمکه ورکړي. نو زه لاړم په خپلو ذاتي پیسو باندې مې هغه جومات له ځمکه واخېسته، جومات ته مې وقف کړه. نو ظالمانو نه ما اوس هغه جومات کې ما مانځه ته نه پرېږدی، کور کې دننه لګیا مونځ کوم. بیا څه وایي؟ وی ګوره پیغمبر علیه السلام فرمایي چې انسان وجنې نو په دریو څیزونو به یې وجنې. یو دا چې د مړي کړي، وی ما څوک وجلی دی خیراته، که په ما د چا مړي بدل پورې راشئ ما مړ کې، خلک چپ شو. وی دویم هغه سړی به وجنې چې هغه د اسلام نه مرتد شي. نو وی ما زه خو مرتد نیم، زه خو مسلمان یم. او وی دریم به هغه سړی وجنې چې هغه بدکاري کړي، زنا یې کړي. وی زما د قسم د الله په ذات چې اسلام خو څه کې چې د اسلام نه مخکې په جاهلیت کې ما به د مدینه ده کړې. بما تقتلون، په ما په څه وجنې، څه داسې وجنې چې تاسو ما وجنې؟ یو خبره ده، ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی حضور پاک چې الله به تعالی یو کمیس درکوي، کمیس به درته درغوندي او درکوي به دله کمیس. که چا کوشش وکړي چې دا کمیس در نه وباسي نو دا به نه وباسي، دا کمیس به نه ورکوي چاله، دا د خلافت کمیس شو، خلافت دا به نه وباسي. نو زه د پیغمبر علیه السلام په هغه وصیت باندې ټینګ ولاړ یم. او ما ته د ما پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي چې عثمانه تا باندې به یو وخت ظلم کېږي او ته به شهید کېږي، دا پیشنګویي ورکړې ده. او ما ته دا ویلي دي چې ستا به ما سره د حوض کوثر په غاړه ملاقات کېږي. وی تاسو ټول په دې خبره ګواهان شئ چې زه به شهید کېږم. حضور پاک دا فرمایلی دي. څومره لوی د منقبت خاوند شهید شو، د قرآن شریف د پاسه یې وینې پرېوتې. لیکن هغه حضرت عثمان رضی الله عنه چې به کله قبر ته کېناسته کړ نو په ژړا به شو، دومره به یې وژړل، دومره چې دا ږیره به یې لمده شوه د اوښکو نه، دا به د اوښکو نه لمده شو، دومره به یې ژړل. موږ ټولو په قبرونو تېرو، پروا هم نشته.